او ګرانو ملګرو زمونږ په پښتونخوا کې چا دوکان ونه سوځاوه د چا کور یې وران نه کو همت او د جرأت نه کار اخیستی دی او زه ته په ایماندارۍ سره وایم چې مونږ لیدلي چې د عوامو چې سکول ته ماشوم نشي لېږلی تاسو سوچ وکئ که نه تاسو خو په داسې ځای کې ناست دی چې سکول ته نه لېږئ نو سزا به دله درکړي سبق به پرې وې زه یې لېږم او زه د بچي د سر نه خبر نه یم نن سکول والیتوب او دومره پکې ماشومان چې کوم دی نو شهیدان شو جماعت ته مونځ له نشم تللی جنازه نشم وړلی بازار ته سودا له نشم تللی هغه عوام تاسو چې لاړ شئ وګورئ نو نن به هم چې کوم دی نو ستاسو د المان دلته ګرم بازارونه وي نن به هم سکولونه آباد دي نن به هم جوماتونه آباد دي ځکه چې مونږ دا چیلنج قبول کړی دی چې په مرګ باندې به مړه شو خو د دهشتګردو ته لار نه پرېږدو او دا جهاد به د دهشتګردو تر ختمېدو پورې جاري کوو دا مونږ هغلته عملاً ثابت کړی دی زما ګرانو ملګرو دا هغه حقیقت دی چې نن تاسو او مونږ ته او نن چې مونږ په هغه خاوره مونږ ته مختلف تاسو وایي چې د اجمل صاحب زه یم چې د اجمل صاحب په خوشقسمته خلکو کې یم د هغه د خدای په فضل سره چې په ژوند څومره عزت شوی دی د ډېرو کمو خلکو به داسې عزت شوی مونږ به یو اړخ ته هم ګورو بل اړخ ته به هم ګورو اجمل صاحب دومره لوی مبارز چې په غریبۍ کې نوم پیدا کول دا ډېر ګران کار دی په ټوله نړۍ کې چې نوم پیدا کړی دی او نن د پښتون بچو په زړه کې هم دی او د مترقي خلکو په زړه کې هم دی د دې نه زیات به احترام سي پکار دی چې موږ په دې خبره ځان خوشحال هغه اجمل صاحب چې د پښتنو په معاشره کې غریب سړی مشر کېدل ډېر ګران کار دی او زمونږ هغلته د ټولو د پښتنو لوی غورځنګ د باچا خان او د ولي خان او د پښتنو د عوامي نیشنل پارټۍ دوه ځل مرکزي صدر پاتې شوی دی د ټولو فیصلو کل مختار ولی خان بلاندې ناست و اجمل صاحب به بره ناست د احترام په بنیاد دا د هغه د ژوند نظارې هغه لیدلي دي دا په او شکر الحمدلله پښتانه د خپلو مشرانو په عزت پوهېږي مونږ به چې کوم دی اوس د نوي وخت د مناسبت سره خپل قدمونه اوچتو مونږ داسې نه یو چې په مړو باندې جاړو خو زمونږ اجمل صاحب مړ نه دی زما په فکر کې ژوندی دی او په عمل کې ژوندی دی هغه د مبارزې په شکل کې ژوندی دی ولې ورته زه مړ ویم او مونږ خو په سټوډنټ لایف کې چې کله د محصلینو په حیثیت مونږ وخت تېرو مونږ خو د تاسو چې دا څومره شعرونه ووي نو ماته یو نظاره مخکې کېده ځکه چې دا ټول مونږ په سټیج ویلي دي داسې شعر پکې نه و چې دا به مونږ ویلي دي د هغه په دې شعرونو باندې چې زمونږ نه مسافر و د هغې شعرونو په زور باندې مونږ مقابله کوله د حالاتو ځکه چې موږ ته سوچ او فکر پرېښی او د اجمل صاحب دا خبره چې وایي د بازونو د جالې نه د باز بچي پاسي شکر الحمدلله داسې بېلاس او بېخپې نه یو وخت او حالاتو چې کوم دی په مونږ باندې چې هر څه کړي دي مونږ به ورته ځان بیدار ساتو د حالاتو مقابله به کوو وایي که د بازونو ښکار نه منې نه شوې سیا د جال به دې هم پاتې نه شي که د زما شرعه ته لاس واچو خدای به ستا شال به رانه پاتې نه شي د اجمل صاحب په دې موقع باندې زه ګرانو ملګرو چې د تایید خبره شي زه ستاسو مخې ته ولاړ یم په دې دا خبره راغونډوم زه ډېر په محتاط طریقه باندې دا خبرې ځکه کول غواړم چې زه ټول ملګري چې دا مونږ ټول راغونډ یو چې د اجمل صاحب په دې ورځ باندې راغونډ شو چې داسې یو خبره نه وي چې د چا زړه ته په ټیس ورسي مونږ غواړو چې د ټولو مونږ چې کوم څومره خلک یو چې د جمهوریت پسند خلک یو ډیموکراټیک خلک یو قوم پرسته خلک یو مترقي خلک یو په کار نه ده چې مونږ داسې خبره وکړو او بیا چې د ملک نه بهر یم زما یو بله ډیوټي جوړېږي چې زه به هغه خبره کوم چې هغه زما په ګټه تمامېږي د پښتون قوم په ګټه تمامېږي د ملک په ګټه تمامېږي لہذا زه دا خبره ډېر په وثوق سره کوم چې مونږ یې په افغانستان کې چې دا کوم جنګ دی دا به قبایلو ته راوړي مونږ سره چا نه منلو ولي خان به وی چې ته د بل کور ته چې کوم دی نو بمونه ولې ستا کور ته به ګلدستې نه راځي نن خلکو ولیدل چې دې خوا بمونه راغلل او بیا چې قبایلو ته خبره راغله نو اسفندیار خان یو خبره وکړه
چې په وزیرستان اور بل دی او په باجوړ اور بل دی نو چې د کور په یو سر او په بل سر بل منځ به خامخا سوځېږي. زما په پښتونخوا به دا اور لګي. نن ټولې دنیا ولیدل چې هغه پښتونخوا په اور کې چې کوم دی نو سوځي. ګرانو ملګرو دا ټول هغه حقیقتونه دي چې ستاسو زموږ د سترګو وړاندې دي. دا خبرې په دې بنیاد باندې چې مونږ او تاسو یې کوو. مونږ له پکار دا دي چې مونږ خپل مقصد په نظر کې غټ وساتو او د دنیا حقیقتونه تسلیم کړو او د حقیقتونو په رڼا کې چې کوم دی نو خپل قدمونه کېږدو. لہذا زه نن د پاکستان دننه دا خبره کول غواړم چې مونږ کوم جنګ کوو دا یوازې د پښتنو د بقا جنګ نه دی، دا د ټول انسانیت د بقا جنګ دی. که نن دا دهشتګرد په دغه ځای کې چې دا مونږ کومه جنګ کوو او په دغه ځای کې مونږ ناکام شو نو ټوله دنیا به چې کوم دی نو په ارام نه کښېني. او مونږ ورته ویلي چې دا به دا ټک نه در پورې اوړي. مونږ سره چا نه منل. دا جي ایچ کیو باندې چې ورغلل دا څوک وو؟ دا میجي ټوټل چې والوته دا څوک وو؟ او بیا دغه نه د پنجاب نه چې کوم دی تر سند چېرته لاړه؟ اور به خورېږي چې تر څو زما په کور اور بلي بل ځای کې به چې کوم دی نو امن نه راځي. لہذا زه ویم چې زه د ټول انسانیت د بقا جنګ کوم. ټولې دنیا ټولې نړۍ ته چغې وایم چې د انسانیت او د بقا په جنګ کې زما لاس مضبوط کړئ، ما سره ملګرتیا وکړئ. داسې قوم به تاسو ته چېرته په لاس درځي چې سر به په تلي کې ږدي او دی به جنګ کوي. هر سړی وایي دیدی دې فتح شي خو زه د ښځې سره کور ناست یم. په عمل کې به څوک جنګ کوي، په میدان کې به څوک ولاړ وي. او بیا ګرانو ملګرو زمونږ غوندې خلک چې چېرته مونږ نه جنګ هم کړی دی نه د مور د ډز خلک سیاسي ورکران او د باچا خان د کافرې ورکران